بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. دوستانو د ترجمې او د تفسیر درس شروع ان شاء الله تعالی نن به د سورة انشقاق مختصر ترجمه او تفسیر کوو. سورة انشقاق دا مکی سورت دی، په مکه کې نازل شوی دی. یو رکوع دی او 15 آیات دی. په تلاوت کې 84 نمبر سورت دی او په نزول کې 83 نمبر سورت دی. بعد سورة انفطار نازل شوی دی، اذا السماء انفطرت، بعد دا غیر نازل شوی دی. موضوع د دې سورت دا ده چې ای انسانه ستا به د خپل رب سره ملاقات کیږي. ای انسانه ستا به د خپل رب سره ملاقات کیږي او هر هغه عمل چې تا کړی دی، که هغه ښه عمل دی او که بد عمل دی، الله ته به ستا دغه عملونه پیش کیږي. او د قیامت بحث پکې دی، د حساب او د کتاب، د نیکو عملونو د جزا او د سزا بیان دی پکې. او ربط د متففین سره دا دی چې هلته الله رب عزت رد کړی او په هغه کسانو باندې څوک چې په وزن کې کمې او زیاتې کوي. دلته د دې خبرې امر دی چې الله رب العزت ته ځان نږدې کړي او دغه عملونه نه ځان وساتئ. هلته د دې خبرې ذکر شوی په سورة متففین کې. په سورة متففین کې د دې خبرې ذکر شوی چې د انسانانو عملونه، د نیکانو خلق عملونه چرته ځي؟ علیین ته ځي. او د بدانو خلق عملونه سجین ته ځي. نو هلته د دې خبرې ذکر شوی، دلته د دې خبرې ذکر کېږي دا د چا عملونه چې سجین ته تللي وي یا د چا عملونه چې علیین ته تللي وي، هغه به د قیامت په ورځ دغه خلکو ته ورکولی کېږي. هلته د عملونه ذکر شوی چې د چا عملونه په سجین کې او د چا عملونه په علیین کې. دلته د دې خبرې ذکر دی چې دغه عملونه به ورکولی کېږي. دغه عملونه چې په سجین کې دي او که په علیین کې دي، د انسانانو له د قیامت په ورځ باندې ورکولی کېږي. هلته په حب الدنیا باندې رد شو، په حب الدنیا باندې. دلته زجر دی په سرور د دنیا باندې، په خوشحالۍ د دنیا باندې. نو دغه بعضې ربط دی د هغه صورت سره. په دې صورت کې د یو لوی ورځې تذکره ده چې هغه ورځ ته ویل کېږي یوم القیامه. د آخرت د ورځې تذکره پکې ده، د یو لوی ورځې تذکره پکې ده، او د یو لوی رب تذکره پکې ده چې رب العالمین، د هغې تذکره پکې ده چې انسان به هغه ته مخامخ کېږي او د هغه سره به د ملاقات کېږي. نو دا د هغې سره ارتباط دی. نو په دې صورت کې الله رب العزت فرمایي اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. الله رب العزت فرمایي اذا السماء انشقت، کله چې د اسمان څیرې شي، د اسمان ذره ذره شي. مخکې د دې ذکر شوی چې اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال صيرت وفتحت السماء ابوابها وصيرت الجبال فكان سرابها. مخکې د دې اسمان ذکر شوی چې د اسمان به څیرې څیرې شي او ذره ذره بشي. کله چې قیامت راځي، نو کله چې دا حالات شروع شول، اسمان به ذره ذره شي، الله به ورته امر وکړي، نو دا به ذره ذره شي، څیرې بشي. واذنت لربها وحقت، نو واوري د اسمان، د اسمان به غوږ کېږدي، غوږ کېښودی دی د اسمان لربها، د خپل رب حکم ته، د خپل رب امر ته د اسمان غوږ کېښودی دی. وحقت، او د سره لایق دی چې د رب العالمین امر ته غوږ کېږدي، ځکه چې هغه رب العالمین دی، د ټولو مخلوقاتو رب دی. بله معنی دا ده چې د اسمان سره لایقه ده چې په دغه ورځ باندې څیرې شي. وحقت، او لایقه ده د اسمان سره چې دا څیرې شي. ولې؟ دغه ورځ د غم د وجې نه او د خوف او د ویرې د وجې نه چې داسې یو سخته ورځ الله راولي، نو د سره لایقه ده چې دا به څیرې څیرې شي، ذره ذره شي او په خپل ځای باندې پاتې نه شي. نو اذنت لربها وحقت، دغه مخلوق د الله چې دغه اسمان د الله امر ته غوږ کېښودی دی، د الله امر ته متوجه دی. چې کله ته الله امر وکړي، نو دا به څیرې شي،
ذره ذره بشي. واذا الارض مدت، او چې کله د ازمکه وغوړول شي دا اواره شي، په هغه وخت کې به د ازمکه اواره بشي، دا به وغوړول شي، راخ کدلی شي، نور به زیاته شي. د جابر رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به الله رب العزت د ازمکه داسې راخ کاږي لکه ربړ یا پوستکی. د ربړ د پوستکی په شان به الله رب العزت د ازمکه راخ کاږي د ابتدا نه واخله تر اخر د قیامت پورې چې څومره انسانان دغه په دې کې حاضر شي، دا ټول به په دې کې ولاړي. او د هر انسان لپاره به دومره فاصله او دومره ځای به وي چې د خپل د قدمونو مطابق به پکې هغه ولاړي. ځکه چې د اول نه واله تر اخره پورې چې دا څومره انسانان د ځمکې له تلي تر قیامته پورې دا به ټول الله رب العزت حاضر کړي، دا به ټول راووځي او دا به په دې ځمکه باندې داسې وي لکه د خپل د ودرېدلو په اندازه باندې به هر انسان ولاړ وي، دومره ځای ول الله ورکړي. نو دا ځمکه به الله راخ کوي لکه د ربړ شان دي، د پوستکي په شان دي، دا به داسې راخ کوي چې هغه نور هم زیات شي. والقت ما فيها وتخلت، او څه چې په دې ځمکه باندې دي هغه به راوغورځوي، راوغورځوي، راوباسي، راخطا به کړي. ما فيها څه چې په دې ځمکه کې دي، وتخلت، او دا به خالي شي. ځمکه کې چې څه دي، د ځمکه کې انسانان، څومره انسانان چې د اول نه واله تر اخره پورې دا به راوځي ټول. او په دې ځمکه کې چې څومره دا طلا دي، خزانې دي پکې، دا څومره شیان چې پکې دي دا به ټول راوځي، ټول به ترې بیرون شي. ځکه الله مخکې صورت کې فرمایي اذا زلزلت الارض زلزالها، کله چې الله د ځمکه وخوځوي په خوځولو سره، واخرجت الارض اثقالها، د ځمکه به خپل بوجونه راوباسي. نو د ځمکه به داسې په خوځېدو شي د انسان به حیران شي. وقال الانسان ما لها، نو د انسان به وایي چې ما لها، په دې ځمکه باندې څه وشو، د ځمکې د حالات څنګه بل رقم شو. نو په دغه کې به د انسان حیران شي. وقال الانسان ما لها، چې په دې ځمکه باندې څه وشو. یومئذ تحدث اخبارها، نو په دغه وخت کې به د ځمکې سره ډېر خبرونه جمع شوي وي، نو ځمکه به خپل احوال بیان کړي. نو رب العالمین به د دې انسان نه پوښتنه کوي که په دې ځمکه هر ځای کې انسان کوم عمل کړی وي، په کوم ځای کې، نو رب العالمین به د دې نه پوښتنه کوي، او هر عمل به د الله رب العزت ته معلومیږي چې په کوم ځای کې دې کړی دی او چېرته دې کړی دی، څنګه دې کړی دی، په دې رب العالمین پوهېږي. نو دا ځمکه به خپل ټول بوجونه راوباسي. نو دا الله مخلوق دی او دې ته غوږ کېښودی دی. لکه څنګه چې الله عز فرمایي لو انزلنا هذا القرآن على جبل، دا غرونه چې دا د الله مخلوق دی چې په دې باندې چېرته دا قرآن نازل شوی نو دا به ذره ذره شوی وي. یو حدیث کې راځي چې چېرته د دې نه دغه تیږې راخیستل کېږي د بوتانو د جوړولو دپاره یا د یو څه دپاره، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دا غرونه جاړي، وایي الله ته فریاد کوي، جاړي چې د دې دپاره چې موږ د قیامت په ورځ باندې په دې کې راونیولی شو چې په دې باندې شرک کېږي. دا دومره تابع مخلوق دی. لیکن انسان چې کوم دی، یو مخلوق وګوره، دومره لوی مخلوق دی، اسمان ځمکه د الله رب العزت دومره تابع دي، لیکن انسان باندې الله قرآن نازل کړی، پیغمبر ولر رالیږلی دی، لیکن بیا هم د خپله خبره نه مني. نو القت راوبغورځوي دا ځمکه ما هغه څه فیها چې په دې ځمکه کې دي، هغه څه چې دي ټول به راوباسي. وتخلت، او دا به خالي شي. واذنت، او غوږ کېښودی دی لربها، د حکم د رب خپل تام، وحقت، او د ځمکې سره لایقه ده چې دا څه شي، وتخلت، خالي شي، او لایقه ده ورسره چې دا خالي شي. نو دلته ترغیب دی بالکسب الصالح، ترغیب دی بالکسب الصالح، یعنی نیک عمل کول، په هغې باندې ترغیب دی. یا ایها الانسان، ای انسانه، انک کادح الی ربک کدحا، انک بشکه، کادح، ته مشقت کوونکی، ته عمل کوونکی، ته کسب کوونکی، ته عمل کوونکی، ته کسب کوونکی، الی ربک، د خپل رب ته د رسېدو دپاره، کدحن، په کوشش کولو سره، په مشقت کولو سره، په عمل کولو سره، فملاقیه، نو ته به د خپل رب سره به دې ملاقات کېږي. دا کوم عمل چې هر انسان عمل کوي، څوک نیک عمل کوي، څوک بد عمل کوي، لیکن دا نیک عمل چې دی دا هم مشقت غواړي، دې دپاره وخت ایستل غواړي، د الله او د الله د دین تابعداري کول، د دې دپاره خپل وخت ورکول او دې له راتلل، دا مشقت غواړي. راتلل دې ته یوازې سهار کې د خوب نه راپاڅېدل او مسجد ته په جماعت ته ځان رسېدل او د خوب نه پاڅېدل، دا لوی مشقت دی د الله دین لپاره. او بیا د الله د دین تابعداري کول، د الله د پیغمبر اطاعت کول، دا به ډېر ګران کار دی. حق بیانول په دې حالاتو کې دا ډېر سخت ګران کار دی چې په دې وخت کې څوک حق بیان کړي او په دې وخت کې د پیغمبر اطاعت وکړي، دا ډېر ګران کار دی. نو هر انسان چې کوشش کوي، په کوشش کې دی،
او بد عمل والا هم کوشش کوي هغه چې هغه بد عمل چې کیږي هغه بغیر د کوشش نه کیږي هغه لپاره انسان مشقت کوي تکلیف وباسي مهنت کوي نو بیا دا د نیک عمل چا وکړو د هغې دپاره به د هغې جزا ورکولی کېږي او که بد عمل چا وکړو د هغې بدله هم ورکولی کېږي نو یا ایها الانسان یا انسانه انک ته چې کادحون کوشش کوونکی الی ربک د خپل رب د رسېدو دپاره که د هن په کوشش کولو سره نو فملاقیږي ستا به د خپل رب سره ملاقات کېږي کوم عمل چې انسان کړی د هغه رب به الله سره ملاقات کېږي او بیا د انسان ته الله روزت لارې ښودلې دي د نیکې لارې مته ښودلې او د بدې لارې مرته ښودلې ده لکه وهدیناه النجدین الله عز فرمایي چې موږ د انسان ته دواړه لارې ښودلې دي بیا د انسان له اختیار او مشیت ورکړی دی چې په کومه باندې ځي په نیکه باندې هم تلی شي او په بد عمل باندې دا نه چې انسان نیک بد عمل کوي د هغه لاسونه کار نه ورکوي نه هغه هم کولی شي او که نیک عمل انسان وغواړي نیک عمل وکړي الله ولې اختیار ورکړی دی انسان ته رسول الله جبرائیل امین یو ورځ راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل چې اسمع شئت فانک میت ای پیغمبره څه چې کوي ویې کړه څه چې کوي ته وکړه فانک میت لیکن ته به یو ورځ وفات کېږي څه چې په دنیا کې کول غواړې هغه وکړه لیکن په دې باندې خبر اوسه چې آخري نتیجه دا ده فانک میت چې ته به وفات کېږي او بیا ورته ویل چې واحبب من شئت فانک فارق او چا سره چې ته محبت کوې محبت ورسره وکړه هر چا سره محبت کوې محبت وکړه نو لیکن په دې خبره باندې پوه شو چې ګوره آخري نتیجه دا ده فانک فارق ته به جدا کېږي که ته هر چا سره محبت کوې اصحاب کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر زیات محبت و لیکن هغې وفات شو هغې وفات شول اصحاب کرام هم وفات شو په دنیا کې د اولادونو د والدینو سره ډېر محبت کوي یو بل سره دنیا محبتي لیکن باخر دی چې فانک فارق جدا کېدل دي د دنیا نه تللی نو جبرائیل امین ورته ویلي چې فانک فارق هر چا سره چې محبت کوي وکړه دا محبت فانک ما فارق لیکن په دې خبره باندې پوه شه چې آخري نتیجه دا ده چې ته به جدا کېږي د هغې نه به ځي او بیا ورته دا وفرمیل واعمل ما شئت فانک ملاقیه او هغه عمل چې ته کوم عمل کول غواړې هغه عمل وکړه څنګه چې ستا خوښ هغه شان عمل وکړه لیکن په دې باندې پوه شه چې آخري نتیجه دا ده ګوره آخري انجام یې دا دی فانک ملاقیه په دا خپل عمل سره به رب العالمین ته ملاقات به دې کېږي خپل عمل سره به رب العالمین ته مخامخ کېږي نو هر عمل چې انسان وکړي که هغه د نیک عمل کوشش دی او که د بد عمل کوشش دی د خپل رب سره به د هغه ملاقات کېږي او رب العالمین به دې پوښتنه کوي نو فاما من اوتی کتابه بیمینه نو هغه چاله چې ورکړی شوله امننامه د امننامه ورکړی شوله بیمینه په ښي لاس کې چاله چې امننامه په ښي لاس کې ورکړی شوله فسوف یحاسب حسابا یسیرا زر دی چې هغه سره به حساب وکړی شي اسانه حساب امام بخاري رحمه الله حدیث راوړی دی چې ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ حالات د قیامت بیان کړل نو بیا هغې پوښتنه وکړله چې یا رسول الله د حالات چې دومره سخت دي دا ته به زه په دغه وخت کې یادېږم او که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په ټوله دنیا کې محبوبترینه مېرمن چې هغه ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها وه او د هغې بیا ته چا پوښتنه وکړي چې بیا څوک دی د هغې والد صاحب نو یا رسول الله تا ته به زه یادېږم د قیامت په ورځ باندې او که نه په هغه ورځ به زما څه حلي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایي چې په دریو ځایونو کې به ته ماته نه یادېږي ځکه ډېر سخت حالات دي په هغو کې به ته هم ما نه هېرې یو دا چې عند الکتاب عند المیزان او عند الصراط کله چې ته د میزان ودرېدله نو په دغه وخت کې به ته ماته نه یادېږي ځکه دا به ډېر سخت حالات دي هر انسان څه به د خپلو عملونو فکر چې زما کوم عملونه کړي دي د دغه عملونو به څه حالي او یو عند الصراط کله چې صراط ولګېده نو په دغه صراط په وخت کې به پولیس صراط په وخت کې به ته ماته نه یادېږي په دغه وخت کې به هر انسان سره د خپل ځان فکر وي چې زه به په دې باندې څنګه ځم ځکه جنت ته بله لار د تلو نشته دغه یوه لار الله جوړه کړې ده چې هر انسان به په دغه صراط باندې تېرېږي او بیا به څوک د میږتون په مزل باندې روان وي او څوک به د اس په مزل باندې روان وي او څوک به خړپوڅې کوي داسې پیدل به روان وي او څوک به د سترګو په رپ سره روان وي مختلف حالات به وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغه غاړه ولاړ وي او دا به وایي سلم یا الله زما امتیانو ته خیر پېښ نو په دغه وخت کې ورته ویل چې ته به ماته به نه یادېږي او بل دا
چې کله عند الکتاب عملنامې تقسیمیږي، د عملنامې په تقسیمولو په وخت کې به د نتیجې په وخت کې انسان په دنیا کې هم ډېر پریشان دی چې نتیجه به څنګه راځي. دا وخت ډېر دغې ده تکلیف وي. هغه ورځ یو هلک راغلی او ما ته القاري صاحب خصوصي دوا کوه زما نتیجه ده، نو ډېر زیات وایي څو ورځې لمونځ هم راته د ښایسته لمونځونه هم کول، اوس کامیاب شوی دی نه راځي. نو د نتیجې په وخت کې انسان ډېر زیات دغې ده، نو ډېر پریشان دی چې زما نتیجه به څنګه راځي. نو دغه وخت انسان د خپل عملونو ته ډېر پریشان دی چې اوس به څنګه کېږي، دا زما نتیجه به څه راوځي، ما چې عملونه کړي دي دې به څه کېږي. نو په دغه وخت انسان ډېر پریشان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې په هغه وخت به ته ماته نه یادېږي کله چې عملنامې تقسیمېږي. نو دلته وایي چې فاما من اوتي کتابه بیمینه، هر هغه چا چې عملنامه ورکړه شو په ښي لاس کې، په ښي لاس کې عملنامه ورکړه شو، نو څه به شي؟ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، هغه څه به حساب وکړي چې آسان. نو ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها پوښتنه وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې من حوسب یوم القیامة عذب. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، د حدیث امام بخاری رحمه الله راوړی دی چې چا سره د قیامت پر ورځ باندې حساب وکړي شو، هغه سره به د هغه عذاب ورکول کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا خبره 100% ده، ګورئ چې رب العالمین چا سره د قیامت پر ورځ باندې حساب وکړو او ځان ته مخامخ کړو، نو ګوره دا خبره 100% مطمئن چې دا سړی به جهنم ته ځي، ګوره دا سړی له عذاب الله ورکوي. نو ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها پوښتنه وکړه چې یا رسول الله نو دلته مؤمنان د پاره ویل کېږي فسوف یحاسب حسابا یسیرا، دې سره ډېر اسان حساب وکړي شي، نو دا به څنګه شي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې دا حساب نه دی، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یعنې دا یو قسم حاضرېدل دی د رب العالمین په مخ کې. مؤمن به الله رب حاضر کې ورته وبموي چې ما درته ویلو چې دا ګناه مه کوه، دا ګناه مه کوه، دا مه کوه، تا کړي دي، اوس زه دنیا کې هم در باندې پرده اچولې ده، اوس هم در باندې پرده اچوم، جنت ته لاړ شه. فقط رب العالمین چا نه دا پوښتنه وکړله او دې ورته ویلې چې ای قاري تا دا عمل ولې کړی دی، تا دا ګناه ولې کړی دی. رب العالمین کله مناقشه شروع کړله او پوښتنه یې وکړله چې دا عمل دې ولې کړی دی، نو پوه شو چې دا انسان هلاک شو. کله چې رب العالمین پوښتنه وکړله چې ولې دا عمل کړی دی، نو دا انسان هلاک شو او برباد شو. نو من حوسب یوم القیامة عذب، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اصل ګورې چې حساب وکړی شو، نو دا انسان هلاک کړی شو، دا برباد کړی شو. نو فسوف یحاسب حسابا یسیرا، نو ضرورت دی چې د سره به حساب وکړی شي آسان حساب. اول صورت کې الله عز فرمایي فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیه، نو دا به خپل عملنامه واخلي د انسان او په دې خپل اهل له به ورشي او ته وایي چې دا زما عملنامه را تاسو وسول ولئ چې ما اخیستې ده، کله چې په ښي لاس باندې ورولي انی ظننت انی ملاق حسابیه، او ما په دنیا کې دا ګمان کو، دنیا کې ما چې د عملونه کول او سختې مې تېرولې او دې لپاره ما تکلیفونه ایستل په دنیا کې، هسې مې نه تېرول، ما ته دا فکر و چې انی ظننت انی ملاق حسابیه، زه به د خپل رب سره ملاقات به زما کېږي او دا زما عملنامه ده. فهو فی عیشة راضیه، رب العالمین څه فرمایي؟ وایي دا به په خوشحاله غوجون کې وي، فی جنت عالیه، په هغه لوړو لوړو هغه جګو جګو جنت کې به باغونه کې وي، قطوفها دانیه، هغه ونې خو به ډېرې جګې جګې لیکن میوې به یې ښکته وي، قطوفها دانیه، دا میوې به یې ښکته وي. قطوفها کلوا واشربوا، ورب العالمین ورته فرمایي چې وڅښئ، خورئ او څښئ، د څه دپاره؟ د دې دپاره بما اسلفتم فی الایام الخالیه، چې مخکې ورځو کې تاسو څه شی کړی په دنیا کې ځان ډېر ستړی کړی و، په هغې کې مو ځان ستړی کړی و او په هغې کې مو ځان سخته تېرې کړې وه، نو اوس چې کوم دی مزې کوئ دلته الحق. نو دلته الله عز فرمایي فسوف یحاسب حسابا یسیرا، نو ضرور دی چې حساب وکړی شي د سره آسان حساب، وینقلب الی اهله مسرورا، نو به ګرځېږي دا د خپل اهل ته، د خپل کور والاو ته مسرورا خوشحاله، لاړ به شي خوشحاله د خپل اهل ته. د اهل نه مراد دا دی چې د جنت ته به لاړ شي، د انسان جنتي دی او دا جنتي ذکر اهل یې څوک دي؟ دا حورې دي. کله د خپلو حورو ته ورشو نو هغې ته به د خپل عملنامه وښیي چې زما عملونه وګوره، دا زما عملنامه ده او زه رالم. یا دا بل روایت کې راځي چې وایي دا انسان به د رب العالمین نه اجازه وغواړي چې ما په د خپل اقربا باندې تېر کړه، یو به د خپل اقربا او اقاربو باندې به ورشي، ورته به وایي چې دا زما عملنامه ده چې تاسو دنیا کې مې ویلو چې اني ظننت اني ملاق حسابیه، دغه زما عملنامه ده. فاما من اوتی کتابه وراء ظهره، او هر هغه چاته چې ورکړه شوله عملنامه د ده وراء ظهره، د شاره طرف نه، د شاره طرف نه څنګه اکثر خو داسې راځي په اما من اوتی کتابه بشماله، چاله چې کتاب ورکړی شي په چپ لاس کې، دلته وایي وراء ظهره، هغه به دی چې د تعظیم د وجې نه مخامخ نه ورکوي،
د شاته طرف نه ګول شي. بل روایتونو کې راځي چې د لاسونو به دوانه تړل شوي وي شاته، دا دوانه به لاسونه به تړل شوي وي، نو د شاته طرف نه به د لاس کې به کېږي چې دا واخله. نو دغه وخت کې به د انسان څه وي؟ فسوف یدعو ثبورا. نو په دغه وخت به انسان خپل مرګ لره راوبلي. په دنیا کې چې انسان باندې ډېر تکلیف او ډېر سخت راشي، نو خدای دې موږ له مرګ راولي که نه، ځان ته چې پکار شي خیرې کوي، نو دا به هلته خیرې اوزار ځان ته شروع کړي چې فسوف یدعو ثبورا. ضرور دی چې مرګ لره به راوبلي چې په ما دې مرګ راشي، ما دپاره هلاکت دی مرګ دی. ځکه چې مرګ خو خلک دنیا کې راوړي چې انسان بېغمه شي، نو د دنیا تکلیف او مشقت به خلاص شي، لیکن هلته خو د مشقت او تکلیف نه خلاصېږي. ځکه ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله زه فرمایي چې هلته خو نه انسان ژوندی کېږي او نه هلته انسان مړ کېږي، پکې پروت به عذاب به خوري، عذاب به څکي. نو فاما من اوتي کتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيا. کاش کې چې ما له زما عملنامه نه وای راکړی شوی، ولم ادري ما حسابیا. زه د خپل عملنامې نه خبر هم نه وم د حساب کتاب نه چې دې څه دي. یا لیتها کانت القاضیه، چې نن مرګ موجود وي او دغه دی لرې کړي وي. نو بیا به رب العالمین څه وکړي؟ نو ملایکو ته به امر وکړي چې ونیسئ، خذوه فغلوه. وینیسئ او دا ملایک به راشي او دا به ونیسي. نو چېرته به یې بوځو؟ ثم الجحیم صلوه. جهنم ته به یې راښکاږي. ولې راښکاږي جهنم ته؟ الله وایي انه کان لا یؤمن بالله العظیم. ایمان یې نه راوړه، توحید پکې نه و، ایمان یې په الله باندې نه راوړو، نو ځکه په دغه شان شو انه کان لا یؤمن بالله العظیم. بل پکې کوم صفت ولا يحض على طعام المسکین. هغه دا یې نه غوښتل په دې باندې تیزي نه کوله چې مسکینانو ته طعام ورکړی وی. نو وینقلب الی اهلها فسوف یدعو ثبورا. نو زر دی خپل مرګ لره به راوبلي. ولې به راوبلي؟ چې مخکې عذاب دی که نه، ویصلی سعیرا، داخل به کړی شي هغه ګرم اور ته. د دې دپاره دا مرګ راغواړي چې غورځولی کېږي به هغه اور ته، نو به غورځېږي و داخل به کړی شي هغه اور ګرم ته. انه کان فی اهله مسرورا. ولې په دغه ګرم اور کې اچولی کېږي؟ رب العالمین فرمایي انه کان فی اهله مسرورا. هغه دا چې دی په دې خپل کور کې و بېغمه، په دنیا کې بېغمه ژوند تېروو، بېغمه ژوند تېروو، کوم فکر ورسره نه و. اوس هغې چې هلته وو هغې به په مؤمنان چېرته په آخرت کې به څه شي؟ الی اهله مسرورا. په آخرت کې دنیا کې به ځان باندې تکلیف تېرو، دنیا کې د حلال او د حرام په منځ کې تمیز کوو، په دنیا کې کوشش کوو، نو هغه به څه شي؟ خپل اهل ته به خوشحاله لاړ شي، هلته به خوشحاله په آخرت کې مؤمنان. دی څنګه و؟ انه کان فی اهله مسرورا. دا خلک چې به دا چپ لاس باندې ورته عملنامه ورکړي، دی په دنیا کې بېغمه او خوشحاله د خپلو اولادونو سره، بس ویل چې دا ژوند دی او دا زندګي ده او دا ابدالابد ژوند دی. نو دې ځان دپاره مقصود ګرځولې وه. نو دې د وجې نه الله زه فرمایي چې دغه جهنم ته چې ځي او د عملنامه وله په چپ لاس کې ورکولی کېږي. انه دی چې کان فی اهله مسرورا. دی په دې خپل کور کې بېغمه ژوند یې تېرو. او څه ګمان یې کوو؟ دا فکر یې کوو انه ظن ان لن یحور. بېشکه چې موږ به بېرته ونه ګرځو. دی دا فکر کوو چې بېرته خو تلل نشته دی، بس دنیا ته راغلي و بېرته واپس دنیا ته الله طرف ته نشته دی تلل، الله ته ورګرځېدل نشته دی. په دنیا کې چې انسان بېغمه ژوند کوي که نه، نو هغه به همدا فکر چې بېرته آخرت ته تلل نشي، دا ور په یاد نه وي. که کله چاته دغه ورځ ور په یاد شي، نو بیا په دنیا کې بېغمه ژوند انسان نشي تېرولی، الله ته به متوجي. نو بلا رد دی ردی په دې ګمان باندې. دی دا ګمان کوو چې الله ته ورګرځېدل نشته دی او بس په دنیا کې بېغمه ژوند تېروه. نو رد دی بلا، رد دی ردی په دې ګمان باندې. بلا ولې نه؟ الله رضو فرمایي ستاسو بېرته راګرځېدل دي رب العالمین طرف ته. ان ربه کان به بصیرا. بېشکه د رب دله رب ویني. ان ربه بېشکه رب د دې چې کان به بصیرا، په ده باندې لیدونکی و. رب العالمین دله را لیدونکی و په ټولو عملونو باندې، او ده هم د خپل رب لیده په هر کار کې. نو فلا اقسم بالشفق. اوس په درې شیانو باندې الله رب قسم کوي. دا صورت لږ دی انشاءالله تکمیلوو. نو په درې شیانو باندې الله رب قسم کوي. فلا اقسم، پس الله رب قسم کوي په چی باندې؟ بالشفق باندې، د ماښام په سرخي باندې، یا د سحر په هغه شفق باندې او یا د ماښام په سرخي باندې، دواړه ته مراد دي. قسم دی په هغه ماښام د سرخي باندې، واللیل وما وسق، او په شپه باندې، وما هغه څه چې د شپه راجمع کېږي. په شپه کې څه شی راجمع کېږي؟ کوم حیوانات او پرندې او انسانان دا ټول د ورځې وګرځېږي، شپې بېرته راشي راجمع شي. نو دا شپه چې کوم دی، دا ټول انسانان راجمع کېږي، دا ټول شیان راجمع کېږي، هر شي له راجمع کېږي. نو الله په دې باندې قسم کړی دی په ماښام د سرخۍ باندې او په شپې باندې چې کله ټول شیان راجمع کړي. والقمر، یو قسم دی په سپوږمۍ باندې، ذات تصف، کله چې هغه پوره شي. دا سپوږمۍ چې کله قمر دا چې دی کله دغه ته ورسېږي، 15 ته ورسېږي، 14-15 ته ورسېږي، نو دا پوره شي، تکمیل شي. نو په دې باندې الله قسم کړی. اوس دلته چې شی لترکبن طبقا عن طبق، جواب قسم. جواب قسم دا دی چې څنګه الله رب دغه حالات بدلوي. لترکبن طبقا عن طبق، نو سواره به شئ تاسو د یوې طبقې نه بلې طبقې ته، حال بعد حال،
د یو حال نه بل حال ته لاړ شئ. څنګه په دنیا کې لکه انسان دغه تغییر راځي چې هره ورځ سهار شي ماښام شي بیا شپه شي دا ټول شیان پکې راجمع شي او هر میاشت کې دغه شان دا حالات راځي یو لوی لوی انقلابونه راځي که نه اول ماښام شي بیا سهار شي بیا ماښام شي بیا بل انقلاب دا شي چې تکه توره شپه شي ټول شیان پکې راجمع شي بل انقلاب په دې ژوند کې دا راځي چې بیا سپوږمۍ چې کوم دی هغه 15مې ته ورسېږي داسې انقلابونه راځي نو دغه شان په دې انسان باندې قسمه قسم حالتونه راځي. یو حال دا چې هغه انسان هغه اول نطفه د نطفې نه بعد بیا علقه شي بیا مدغه شي بیا عظام په هغې باندې هډوکي جوړ شي بیا هغې نه بعد 9 میاشتې بعد دنیا ته راشي دنیا نه بعد بیا الله ته د خوراک لارې جوړې کړي بیا 2 میاشتې بعد د هغه د ګرځېدو قابل شي. یو دا حالتونه تېرېږي په دې انسان باندې د نطفې نه د انسان دا حالات را شروع شوی 2 کال نه بعد بیا په خبرو شي بیا ځوان شي بیا نکاح وشي واده وشي بیا اولادونه شي نو په دې کې قسمه قسم حالات تېرېږي غریبي پکې تېرېږي مریضي پکې تېرېږي ستړی یي بیا دمه شي قسمه قسم حالتونه تېرېږي. نو الله زه فرمایي چې تاسو به یو حال نه بل حالت ته بدلېږئ. تر دې پورې علما فرمایي چې د انسان د اول نه واخله د نطفې نه تر اخره پورې چې دا به دی قبر ته لاړ شي او د قبر نه بعد به د قیامت په ورځ باندې رب العالمین ته ودرېږي 30 حالات په انسان باندې تېرېږي 30 حالات په انسان باندې تېرېږي چې دا رب العالمین ته ودرېږي. نو دغه شان حالات به تېرېږي. بیا په دې کې ټول بد حالات کم دي شدائد سکرات الموت دي هغه د مرګ سکرات دي د قبر حالات دي د برزخ چې دا حالات پکې تېرېږي. نو دا ټول حالات چې انسان په طبقه طبقه دي کې داخليږي یو حالات ته ځي بل حالات ته ځي. نو دغه شان الله زه فرمایي څنګه چې دغه حالات انقلابونه راځي په سپوږمۍ کې په شپه کې په سهار او ماښام کې نو دغه شان ستاسو په دې ژوند کې هم دغه حالتونه راځي. مریضي وي بیا صحت شي تنګدستي وي فقیري وي بیا راحت شي. نو لترکبن طبقا عن طبق نو خامخا یو حال نو بل حال ته تاسو بدلېږئ. فما لهم لا يؤمنون پس شوي دي خلق چې ایمان نه راوړي. واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون کله چې ولوستل شي په دې باندې قرآن نو سجده نه کوي ځکه چې په دې ایمان نه راوړي نو ځکه سره د قرآن عظمت نشته لري. کله چې قرآن ولوستل شي لا يؤمن لا يسجدون نو دې سجده نه کوي. کله چې تاسو قرآن لولئ دلته دا نه چې مثال مطلقاً سجده مراد نه چې انسان سجده وکړي یعنی دا چې کله تاسو قرآن لولئ د قرآن سره الله ته سجده هم کوئ د قرآن سره الله ته سجده کوئ کثرت سجود او الله ته سجده کوئ. نو سجده چې کوم دا د بعض علماء په نسبت باندې واجب ده. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه ورته دلته واجب وی لیکن د نور علماء په نسبت باندې امام شافعي امام حنبل هغه وایي چې دا سنت ده او د نور روایتونو د احادیثونه هم دا ثابت دي چې سجده کول دا سنت دي په قول د امام عمر بن خطاب او د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ دا په نسبت باندې چې سجده چې دا سنت ده چې وګړه په دې باندې نو سنت د څوک سجده وکي د هر تلاوت نه بعد. نو دلته یو قاعده ده چې په دلیل کې اکثر بعض خلک دا خبره پیش کوي چې کله تلاوت کیږي نو په تاسو په موږ کې فاتحه ملولئ ځکه فاتحه ملولئ چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. دلیل دا آیات پیش کوي چې تاسو د قرآن کې الله وایي چې تاسو غوږ کېدئ نو دې د وجې نه تاسو فاتحه ملولئ هلته متوجه شئ. نو دا دلیل به په دې باندې صحیح نه وي ځکه دلته الله رضا فرمایي واذا قرئ القرآن لا يسجدون کله چې تاسو قرآن لولئ نو تاسو هغې سجده نه کوله. نو موږ به داسې کوو چې الف لام میم ذلک الکتاب او سجده به کوو بلا ریب فیه هدی للمتقین سجده به کوو بیا به یو چې مثال الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة د آیات به لولو او هر آیات نه بعد به سجده کوو. نو دلته مراد نه دی یعنی په کوم ځایونو کې هلته الله رب العزت فرمایي چې په بعضې ځایونو کې تاسو قرآن ته غوږ کېدئ لکه اوس چې موږ لولو دې ته غوږ کېدئ چې په تاسو باندې رحم وشي واجب دي. اوس په منځ کې الله رب العزت هغه بیا استثنایي حالات دی چې دلته تاسو فاتحه ولولئ دې ځای کې ورته دغه نه دی چې مثال واجب نه دی چې تاسو دلته غوږ کېدئ قرآن ته نو لوستلی شئ په منځ کې. بل دا چې دلته قرآن دپاره لا یسجدون چې تاسو سجده نه کوئ نو څنګه چې دا آیات دی چې تاسو هر آیات باندې سجده نشته په بعض آیاتونو باندې سجدې دي کوم آیات چې سجدې راشي هلته به سجده کوو خو په ټول قرآن په هر آیات باندې سجده نشته. نو بل الذین کفروا یکذبون بلکې دا کافران تکذیب کوي. دوی ولې دغه سجدې نه کوي قرآن ته او ولې د قرآن تعظیم نه کوي او سجدې نه کوي هغه په دې وجه باندې چې دوی تکذیب کوي دروغجن کوي. والله الله چې عالم پوهیږي بما په هغه څه باندې یو چې دوی په خپلو سینو کې راجمع کوي څه چې دوی په خپلو سینو کې راجمع کوي په دغه ټولو شیانو باندې الله رضا پوهی دی. حتی تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په یو توره تیاره کې یو توره تیږه ده او په هغې باندې یو کوټه میری چې هغه میګتون چې هغه هم د رنګ نه تک تور دی او دا په دې باندې روان دی نو رب العالمین د خپلو دغه ګرځېدا هم اوري
تر دې پورې چې رب العالمین دا موري نو څه چې دې په دې سينو کې دی او چې دې دا ټول باندې رب العالمین پوي دی د انسان د ځمکې او د اسمان د پیدایښت نه مخکې 50,000 کاله مخکې الله رزق په انسانانو باندې ټول چې ارسل الله رزق پیدا کړی دي او په دې ټول انسانانو باندې الله رزق پوي دی د 50,000 کاله دی مخکې لکه څنګه چې حوله رضی الله تعالی عنها رااله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې زما خاون زه په ځان باندې حرام کړی ما او په دغه وخت کې ام المؤمنین وایي چې زه نږدې وم لیکن دا خبرې ما نه اورېدلې دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې کولې او په دغه وخت کې رب العالمین دغه آیاتونه راولېږل قد سمع الله قول التي دغه آیاتونه الله رزق راولېږل چې دا ته چا سره بحث مباحثه کوي نو دغه آیاتونه الله رزق واورېدل نو دې د وجې نه رب العالمین چې هر څه دی د انسان په زړه کې تېرېږي هر څه چې دا ټول لره ویني او د دې په دې زړه په دې سینو کې چې په دې باندې رب العالمین پوهېږي فبشرهم عذاب علیم نو زیر ورکړه دی ته خوشخبري ورکړه چې شي بیا عذاب علیم په خطرناک عذاب سره الله رزق فرمایي چې دې تکذیب کوي دغه ځای نه دغه دومره حالتونه چې ذکر شول دي ټول شان چې دې تکذیب کوي نو خوشخبري ورکړه دی له په عذاب درناک سره مګر هغه چاته خو د عذاب درناک خوشخبري نشته کوم کسانو ته الا الذين كسانامن چې ایمان راوړل دي او عمل صالحات عمل صالحات کړی دا ایمان څه ته ویل کیږي توحید ته ویل کیږي چې عقیده د شرک نه وي او توحید پکې وي او عمل صالحات او عمل صالحات څه ته ویل کیږي د پیغمبر په طریقه باندې عملونه کول دي ته عمل صالح ویل کیږي لهم اجر غیر ممنون دي پر اجر دي غیر مقطوع دي پر داسې اجر دي چې نه ختمېدونکي سبحانك ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درس لك شان زیات شو